ځان یې خشته مزیدار ډولې که چې نن به زه خپل ملګري سره ملاویږم چې کله لاړه هغه په جونګړه کې ناست دی او په مانځه باندې ولاړ دی چې کله مونځ یې وکړه سلام یې وګرځو بیا په مانځه باندې ودرېد اوږد مونځ یې وکړه چې کله یې سلام وګرځو نو دا ورته وایي د بادشاه لور یمه او تا له راغلی یمه پلان کې یمه بیا په مانځه باندې ودرېد مونځ یې شروع بیا مونځ وکړه چې لږ ساعت تېر شو دا ورته بیا وایي د بادشاه لور یمه تا له راغلی یم که نه هغه بیا په مانځه باندې لګیا دی مونځونه کوي چې کله یې مونځ وکړه نو بیا لګیا دی خپل ذکر کوي الله ته جاړي الله 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 ته جاړي نو دا ورته وایي وایي زه د بادشاه لور یم او تا له راغلی یم که نه پروا هم نه ساتي دا ورته په قلاره باندې کېنه دا چل خو درته ما ښولی دی تا چې دا جونګړه جوړه کړې ده او تا چې د الله دا نوم شروع کړی دی نو دا خو د ثواب په نیت دی نو شروع کړی دا خو زما دپاره یې داسې کړي دي نن دله په خپله راغلی یم او ځان مې راته ډولې کړی او خشته کړی دی ته ما ته ګورم نه دبا اغا الک والله आवाज ورکو وی اگر چې ما دا ذکر شروع کو ما دا ثواب په نیت د الله نوم نو شروع کړي په دې نیت نه شروع کړي جونګړه کې په دې نیت ناستو ما چې تب مال یو ځل راشي په دغه نیت نه شروع کړي هغه د الله نوم زما د زړه دنیا بدل کړي ده زما پزله کې شپه او ورځ د الله محبت دی زما پړه کې د بادشاه لور نه تاویږي دا خو ته یوې که ستا په شان یو کم زر نور م تا سره شي او ته ماله راشي درته به ونه ګورم او تا سره به ملاقات ونه کړمه د الله نوم زما د زړه دنیا بدله کړې ده نو که د الله دا نوم دیرونو شروع که خلک بار سار سوی دا به ستا د زړه دنیا بدلی دا د خشته الله نوم دی اغه ذات اغه الله د ټول دنیا خالق او مالک دی اسمانونو او ځمکې پیدا کړل د الله په نوم کې نو ډېر لوی اثر دی